ننګرهار محبس څخه 90 تنه بندیان آزاد شول. د یادو بندیانو د خلاصون په مراسمو کې د ولایت سرپرست مرستیال مولوي نیاز محمد وهاج وویل د امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده حفظه الله د فرمان په اساس د په غړیتوب شهري محکمې امر بالمعروف او پوهنې رئیسانو د 15 ورځو په ترڅ کې د ننګرهار په ټولو بندخونو کې د بندیانو وضعیت او دوسیې وڅېړلې چې له مخې 90 تنه بندیان چې جرمونه یې درانه نه وو آزاد شول. نوموړي د ننګرهار محبس له مسؤلینو مننه وکړه چې بندیانو سره یې ښه چلن او خدمت کړی. همداراز له آزاد شویو کسانو وغوښتل چې د الله تعالی د نعمت ازادۍ شکر وکړي او په راتلونکي کې له جرمونو څخه ځانونه وساتي. د شهري محکمې رئیس مولوي امان الله حقانی وویل چې د امیر المؤمنین له لوري د بندیانو دوسیو لپاره ټاکل شوی هیئت بشپړ صلاحیت لري او ډاډ یې وښود چې د پاتې بندیانو دوسیې به هم وڅېړل شي چې په پیله کې به یو شمېر نور کسان چې جرمونه یې درانه نه وي آزاد شي. هغه له بندیانو وغوښتل چې قانون ته احترام وکړي، د اسلامي نظام او اوامرو اطاعت وکړي. دغه راز وویل چې د اسلامي امارت مشران د بندیانو دوسیو حل په موخه ځانګړي رحم څخه کار اخلي. د ننګرهار د زندانونو چارو سمون رئیس مولوي بلال شاهین وویل چې په بندخونه کې زندانیانو سره ښه چلن کیږي او هڅه کوي چې ورته لا ښه سهولتونه رامنځته کړي. آزادو شویو بندیانو خوښي وښوده چې له محبس څخه آزاد شول او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به له جرم څخه ځانونه وساتي. په دې مراسمو کې د امر بالمعروف رئیس مولوي ګل پاچا، د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلود.